په دې وروستیو کې طالبانو ته په هلمند ولایت کې یو شمېر عسکر له خپلو وسلو او مهماتو سره یو ځای تسلیم شول. طالبانو وروسته یوه ویډیو هم رسنیزه کړه چې یادو عسکرو ته یې د هرکلي محفل جوړ کړی و او هر یو تسلیم شوي کس ته یې د انعام په توګه 50,000 نغدي پیسې ویشلې. پیسې د ادارې بالا خوا نه درکوي دا د مجاهدینو د خواسته سره د 50,000 روپۍ کومک دی دا مجاهدینو ستاسو سره کومک دی دا 50,000 روپۍ. هڅه مو وکړه د طالبانو د دې کار لامل معلوم کړو او دا چې آیا دا لړۍ پخوا هم وه او که تازه د یو تکتیک له مخې پیل شوې ده. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد اعظم پاڼې ته منلي چې تسلیمیدونکو عسکرو ته له پخوا څخه د مکافاتو د ورکړې لړۍ روانه وه او کومه نوې پروسه یې نه ده پیل کړې. نوموړي زیاته کړه انعامات او جوایز د عسکرو لخوا راوړل شوي وسلو او مهماتو ته په کتو سره زیاتیږي او هغوی ته چې درنې وسلې او وسایط یې راوړي وي د سلګونه زره معادل نغدي جوایز هم ورکړل شوي دي. مجاهد وویل دلته د تسلیمیدونکو عسکرو ستوماني او تکلیف ګالنې ته کتل کیږي خو تر هر څه یې دوی ته مهمه دا ده چې له مخالف صف څخه راووځي او هغه پیسې چې د مسلمانانو پر وړاندې د جګړې سنګر کې ګټلې له یوې بلې مشروع لارې ترلاسه کړي. په پلازمینه کابل کې دوه سرچینو اعظم پاڼې ته تایید کړ چې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو خپلو منصوبینو ته د میاشتني معاش د ورکولو بهیر د قرض په توګه جوړ کړی دی. سرچینه وایي کله چې کوم څوک دولتي لیکو ته د عسکر په توګه ورځي نو تر لومړیو 3 یا 4 میاشتو پورې ورته هیڅ کوم ډول تنخوا نه ورکول کیږي. کله چې د موده بشپړه شوه نو یوازې د 2 میاشتو تنخوا ورته وصول کیږي او د پاتې میاشتو تر هغه پورې قرض وي ترڅو چې یاد عسکر څو میاشتې نوره دنده نه وي ترسره کړې. سرچینه زیاتوي زیاتره عسکر خپلو پورونو تړلي او که یې دا ستونزه د طالبانو یا بل لوري لخوا په یو نه یو ډول حل کیږي ښایي چې دوی ونه غواړي نور د دولت لیکو کې جګړه ییزو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. د سرچینې په باور حکومت دا پالیسي د دې لپاره غوره کړې څو عسکر له ځانه سره ګرو ونیسي او د خپلې واکمنۍ د سقوط د مخنیوي ترڅنګ پرې خپلې جګړه ییزې جبهې هم ګرمې وساتي. طالبانو د تلې په 23مه نیټه یو راپور خپور کړ چې د روان زیږدیز کال په سپټمبر میاشت کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې نږدې 1400 عسکرو ته تسلیم شوي دي. د طالبانو یوې سرچینې اعظم پاڼې ته وویل چې دوی ته د عسکرو پر وړاندې له جګړې دا بهتره ښکاري چې هغوی خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او په ارامه توګه له خپلو بچیانو او کورنۍ سره ژوند وکړي او د همدې لپاره یې د یوې ښې تګلارې په توګه ډیر ځله پر هغو عسکرو چې د دوی تر کلابندي لاندې وي تر جګړې مخکې غږ کړی چې باید د وینې تویونې پر ځای مسالمت آمیزه لاره غوره کړي او له جګړې لاس واخلي.